الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. په تحقیق سره کامیاب شول مؤمنان هغه چې په خپل منځ کې عاجزي کوي. مقصد د دې دا دی چې مونږ او تاسو په خپل منځونو کې عاجزي وکړو. د عاجزۍ معنی دا ده چې مونږ خپل منځ په ښه شان سره وکړو، مثلا رکوع، قیام، قرت، سجده، قاعده، قومه، جلسه او نور ټول ارکان په ښه شان سره ادا کړو. ټول سوچ او فکر باید د الله تعالی طرف ته کو. د دنیاوي سوچونو نه ټولو د 10 منټو لپاره خپل ذهن داسې کو، دا مونږ پاک کو. چې مونږ ذهن پاک کو نو مونږ به الله تعالی طرف ته بیا ودرېږو. کوم انسان چې په مانځه کې د دنیاوي سوچ کوي د هغه مونځ نه کیږي. مونږ بعضې نیم خلک الله دې معافي وکړي، مونږ بعضې نیم خلک په مانځه کې دا مونږ ته پته نه لګي. اکثر امام صاحب پکې برکات کې خطا شو نو بیا چاته پته نه لګي. زمونږ شیخ صاحب له الله ډېر عمر ورکړي، هغې به یو خبره کوله، وایي یو پیره یو ځای کې یو امام خطا شو نو چا وایي چې 3 رکعته دي، چا وایي چې 4 رکعته دي، چا وایي چې 3 رکعته دي، چا وایي چې 4 رکعته دي. نو یو پکې را دې خوا شو، هغه وایي چې هلکه 3 رکعته دي. نو چا ته تپوس وکړو چې ته یې څنګه وایې؟ هغه ورته وایي چې زما 4 دوکانه دي، نو ما خپل د 3 دوکانونو پکې چې کم دی حساب کتاب وکړو او 4م لا پاتې دی. نو مونږ الله ودرېږو د الله تعالی طرف ته، خو نور هم زړه دغه نه وي، نور هم زړه او دماغ هم دا د الله تعالی د دین د طرف چې کم دی د مانځه لپاره نه وي دغه کړي. نو الله دې مونږ له دې توفیق راکړي چې مونږ خپل مونځ په ښه شان سره ادا کړو. یو پیره یو کسو هغه خپل زوی ته ووایي لاړ شه، د جومات نه داسې خلک راوله چې کومو کسانو د جمع سره مونځ کړي. نو زوی هم ښه هوښیار و، هغه لاړې د جومات په ګیټ کې ودرېدو چې څوک به راوته هغه ته به یې وایي تا د جمع سره مونځ وکړو، هغه به وایي او ما د جمع سره مونځ وکړو. نو هغه به ورته ووایي امام صاحب لکه په کم صورت یې ووي، کم آیات یې ووي، وایي تاسو ته ما ته لږ ووایه. نو بیا به هغه له هغه نه ورتله، نو هغه ته به یې وایي زه وایي تا د جمع سره مونځ لرې کړی، صرف یې یو بوتلو. نو لکه هغه چې یو بوتلو نو هغه ورته ویې لکه وایي دا خو تا یو راوستو. نو هغه ورته وایي بابا جانه وایي یو سړي صرف مونځ کړی دی، ته ته دا پته ده چې امام صاحب چې کم دی دا په دې کې په دې رکعت کې دا آیات او دا صورت وي او په بل آیات کې دا آیات او دا صورت وي. نو مونږ چې فکر وکړو نو مونږ ته دا هم بیا پته نه لګي چې امام صاحب په مانځه کې خطا شي نو مونږ ولې دغه نه ورکو. نو مونږ ته دا پته لګي د امام صاحب خو دغه نه نو سوچ او فکر نه نو مونږ شاته هم تشو د بیا ولاړو، بیا پته نه نو بیا څوک وایي 3 دي او څوک وایي 4 دي.